السلام علیکم خوږو اورېدونکو د پښتو ادبي ټولنې اسلام آباد دوه ملګري راغلي دي، سردار یوسفزی صاحب او حیات سواتی صاحب راغلي دي. اوس ما یو څو کلامونه لیکلي په مدینه منوره کې او مکه معظمه کې، نو د سردار یوسفزي صاحب په فرمایش باندې تاسو ته وړاندې کوم او هیله لرو چې تاسو یې واورئ او خوښ یې کړئ. یو خبره پکې بله رایاده شوه، زه چې کله تلمه مکې ته او مدینې ته، نو ما سره خپله کور والا او خور بیبي را سره وه، نو د حمد کې هم دغه خبره راغلې ده، نو ځکه تاسو ته د ښکاره کوله مې دا خبره چې تا له مې راوستي د موقع باندې مې معاف کړه، خدایه د تورسرو په جرګه باندې مې معاف کړه. خدایه غیرتي تقاضا هم د غیرت کوي، خدایه غیرتي تقاضا هم د غیرت کوي، در کې د ټوپۍ ږدم دوپټه باندې مې معاف کړه او خدای د تورسرو په جرګه باندې مې معاف کړه. پیټ د ګناه مې په اوږو باندې راوړی دی، پیټ د ګناه مې په اوږو باندې راوړی دی او کلک مې نن لاسي خیري کعبه باندې مې معاف کړه، خدای د تورسرو په جرګه باندې مې معاف کړه. او در کې دې ولاړ یم په درشل لاسونه دواړه مې، در کې دې ولاړ یم په درشل لاسونه دواړه مې، چغې مې د خولې وځي توبه باندې مې معاف کړه، خدای د تورسرو په جرګه باندې مې معاف کړه. او زه ګلاب راغلی بس په دغه یو اسره یمه، زه ګلاب راغلی بس په دغه یو اسره یمه، خدایه ته میزبان او زه میلمه باندې مې معاف کړه، تا له مې راوستي دې موقع باندې مې معاف کړه، خدایه د تورسرو په جرګه باندې مې معاف کړه. چې ګوره خیال دې نه دی یم ولاړ د چا دربار کې، ګوره خیال دې نه دی یم ولاړ د چا دربار کې، ورک دې شمه خیر دی فکر مه کوئ دې ښار کې، او ورک دې شمه خیر دی دا زما د جانان کلی دی، او کاڼي بوټي ګوره هر منظر یې څومره ښکلی دی، او بره نه ورېږي رحمتونه هره لار کې، ورک دې شمه خیر دی فکر مه کوئ دې ښار کې، او بره نه ورېږي په هر ځای کې رحمتونه دي، لویه خوشحالي ده د روزې چې دیدنونه دي، مخکې مخکې رو رو ور روان یم په قطار کې، ورک دې شمه خیر دی فکر مه کوئ دې ښار کې. او خوا کې چبوتره د اصحابو دا اوله ده، جنت الریاض کې چې دا مزه لا بله ده، مونځ کوم دعا غواړم توبه استغفار کې، ورک دې شمه خیر دی فکر مه کوئ دې ښار کې. او مونځ کوم توبه ده خدایه دا توبه قبوله کړې، زار مې کړه قربان نن د روزې د پاک رسوله کړې، ستا عجیبه کیف د رحمتونو په ګلزار کې، او ورک دې شمه خیر دی فکر مه کوئ دې ښار کې. او سا عجیبه کیف د خوندوره نظاره ده نن، خوله باندې درود د مخامخ راته روزه ده نن، خدایه ما ګلاب د شفاعت والاو کې شمار کړې، او ورک دې شمه خیر د فکر مه کوئ دې ښار کې. دې نه پس بیا ما حمد و نعت شریف یو ولیکو، دا دواړه حرمین دي د کعبې خپله مزه ده، دې دواړو نه قربان شم مدینې خپله مزه ده. طواف کې چې تاویږي وي د ذکر اوازونه، طواف کې چې تاویږي وي د ذکر اوازونه، دا سپین سپین احرامونه د برقې خپله مزه ده، بوساب اجر اسود او د زمزم اوبه چې وڅکي، صفا نه تر مروه د فاصلې خپله مزه ده، حرم نه چې بهر شي نورې ښکلې نظارې دي، مزه د عرفات مزدلفې خپله مزه ده. ګلابه مدینې نه واپسي کله زړه غواړي، ګلابه مدینې نه واپسي کله زړه غواړي، درود و سلام وایم د روزې خپله مزه ده. السلام علیکم، خدایم ټول بوزه.